درانه کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو کوربه د ستاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایند ویلي چې روسیه په افغانستان کې د یو داسې انتقالي حکومت د جوړېدو پلوي کوي چې د طالبانو غړي هم پکې شامل وي او ټول شموله حکومت وي. برطانیا د پوهنې په برخه کې له افغانستان سره په خپلو مرستو بیا کتنه کوي. برطانیې ټلګراف ورځپاڼې لیکلي تېرو 12 لسیزو کې برطانیا د پوهنې په برخه کې له افغانستان سره لسګونه میلیونه ډالر مرسته کړې او پر همدې مرسته له 300 زرو زیاتو نجونو ته یوازې تېر شپږو کلونو کې ښوونځیو ته د تګ زمینه برابره شوې. د میانمار پوځي واکمنیو پر پخواني مشرې آنګ سان سوچي د فساد نوي تورونه ولګول. د میانمار پر مخکینۍ مشرې 75 کلنه آنګ سان سوچي تر دې مخکې په غیر قانوني ډول د واکي ټاکي مخابرو د واردولو د کورونا ویروس د محدودیتونو د تفشو لاندې کولو د طبیعي پیښو پر ضد د قانون له موادو د سرغړونې او د ویرې د خورولو په څیر تورونه هم لګېدلي وو. او پاکستان بیا پر ټیک ټاک بندیز ولګاوه. د پاکستان د مخابراتو تنظیم ادارې یا پی ټی آی پنځشنبې په ورځ وویل ټیک ټاک یې د پېښور له لوړې محکمې له حکم سره سم بند کړی دی. د پېښور محکمې ویلي چې دا حکم یې د خلکو د عریضو پر اساس کړی دی.